ستاسو که خوښوي نو زه به یو کلام وړاندې کړم، داسې نوی م لیکلی دی. کلام څه داسې دی چې وایي غریو نیولې چې اصرار وي وایه څه به کوو هلته. غریو نیولې چې اصرار وي وایه څه به کوو هلته، په شا تلی ترې اقرار وي وایه څه به کوو هلته. غریو نیولې چې اصرار وي وایه څه به کوو هلته، په شا تلی ترې اقرار وي وایه څه به کوو هلته. او ژوند چې ژوند مینه خوراک مینه څښاک مو مینه سا مو مینه، چې ژوند مینه خوراک مینه څښاک مو مینه سا مو مینه، بې د مینې ټکې عار وي وایه څه به کوو هلته. او نه منصور یم نه منصور یم او د دې سره په څنګ کې، نه منصور یم او د دې سره په څنګ کې، د دیداري وس چې دار وي وایه څه به کوو هلته. نه منصور یم او د دې سره په څنګ کې، د دیداري وس چې دار وي وایه څه به کوو هلته. او یو وي ژمې توره شپه وي تنهایی وي او جړی وي، یو وي ژمې توره شپه وي تنهایی وي او جړی وي، بل زړه چاو د انتظار وي وایه څه به کوو هلته. او یو وي ژمې توره شپه وي تنهایی وي او جړی وي، بل زړه چاو د انتظار وي وایه څه به کوو هلته. او زه یم ما سره یو کمسل داسې نور په رنځ اخته وي، زه یم ما سره یو کمسل داسې نور په رنځ اخته وي، او په بله یو انار وي وایه څه به کوو هلته. او زه یم ما سره یو کمسل داسې نور په رنځ اخته وي، او په بله یو انار وي وایه څه به کوو هلته. او مار خوړلي یو طالبه چې د پړي نه یریږو، مار خوړلي یو طالبه چې د پړي نه یریږو، او بې پړی نه وي مار وي وایه څه به کوو هلته. مار خوړلي یو طالبه چې د پړي نه یریږو، او بې پړی نه وي مار وي وایه څه به کوو هلته.